تازه د طالبانو نوي اقدام زړونه وګټل. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د نږدې 200 جادوګرو له نیول کېدو خبر ورکوي. د امر بالمعروف وزارت ویان وایي په کابل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو په ګډون نږدې 200 جادوګر نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې ورپېژندلي دي. د دغه وزارت ویان عاکف مهاجر طلون نیوز ته وایي چې دغه وزارت هڅه کوي په هیواد کې د هغو کسانو د فعالیتونو مخه ونیسي چې جادوګري کوي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان څرګندوي په ولایتونو کې هم د نیول شوي جادوګرانو شمیر له 100 ډیر دی. یوازې په کابل ښار کې تر اوسه پورې 80 جادوګران نیول شوي دي چې په منځ کې یې څو تنه ښځې هم دي او ډیره برخه یې محکمې ته معرفي شوي. ورته مهال ځینې دیني عالمان وایي جادو کول د اسلام له نظره حرام دي او د جادوګرۍ فعالیتونه په ټولنه کې د فساد لامل کیږي. دیاني عالم عبدالحی فیضاني په دې هکله وایي زه له خلکو غواړم هغه کارونه ترسره نه کړي چې په شریعت کې حرام دي او باید د جادوګرو په کارونو باندې باور ونه کړي. بلخوا ځینې هیوادوال له اوسني سرپرست حکومت په جدي توګه غواړي چې په هیواد کې د جادوګرانو فعالیتونه مخنیوی وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی سبحان الله هم څرګندوي جادوګران هڅه کوي له خلکو په دا ډول کارونو پیسې راټولې کړي، باید د دوی په کارونو خلک باور ونه کړي او له دوی ځان وساتي. د کابل ښار اوسیدونکی رحمت الله وویل د سرپرست حکومت مسؤلان باید د جادوګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري او سخته سزا ورکړي ترڅو نور خلک ترې عبرت واخلي او دا ډول کارونه ترسره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف وزارت له سپارښتنې وړاندې په پلازمینې کابل او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له کلونو راهیسې جادوګرو په آزاد ډول فعالیت ترسره کاوه.